زمونږ سلطان څنګه دی؟ پوهېږم چې ډېر یې وینې. زموږ سلطان ښه دی. ډېر ښه. ګلزار هغه جینۍ څوک ده؟ مېرمن سنان ستاسو د ماشومانو ښوونکې ده. ښه نو نوې ښوونکې همدا جینۍ ده. ډېره ښایسته ده په خدای. هوښیاره مه ښکاري. همداسې نه ده هوښیار؟ هو مخکې ورسره مخامخ شوې یم خو وخت مې پیدا کړی نه دی چې ورسره خبرې وکړم. مېرمن ګلزار ورته غږ وکړه چې راشي لږ خبرې به ورسره وکړو. مېرمن سنن مېرمن هوښیاره غواړي چې تاسو له نږدې نه وګوري. اها ډېر ښه. ماښام مو په خیر. ماښام په خیر. له هغه وخته چې ماڼۍ ته راغلی یم غوښتل مې چې د زده کوونکو له مور سره وپېژنم. عبدالحمید له درس نه ډېر ستړی بیرته راغی. داسې ښکاري چې لا همدا اوس نه د خپل څام په ایښی. ډېر نه زما مېرمنې د وخت په تېرېدو سره به ماشومان هم له درس ویلو سره عادت وکړي. کوم څه دې په کار و کولی شي ماته ووایي ځکه چې ما سلطان سره ژمنه کړ چې زه به تل تا پام کوم. د هر څه لپاره ډېره مننه. په رښتیا چې دا ښوونکې ډېره ښایسته سینګار کړی دی. په سپینه کالو کې لکه کوتره ښکاري. کوتره دې وویل؟